سلامونه او احترامات دوستانو. که ورور یا زوی مو زلمی شي نو باید د هغه لپاره څه وکړل شي. په دې ویډیو کې در سره په همدې اړه معلومات شریکوم. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د هلک د زلمی کېدو نه پس باید د هغه کورنۍ د هغه د کوژدن غم وکړي. که خپل هلک څه نه وایي نو د هغه د همزولو او دوستانو په توسط دې دا معلومه کړي چې د کوژدن رغبت او خواهش لري او که نه. نو مشرانو ته پکار ده چې د جنۍ او د هغې د خاندان په کورنۍ باندې دقیق نظر واچوي او دې خبرې ته هم توجه پکار ده چې هلک او جنۍ دواړه په رشته دارۍ باندې راضي دي او خوښ دي که نه. په نکاح کې رضا د جانبینو شرط ده. که جنۍ راضي وي او هلک خفه او ناراضه وي دا نکاح بیا درسته او صحیح نه ده. او که چیرې هلک راضي وي او جنۍ خفه وي نو بیا هم دا نکاح درسته او صحیح نه ده. که چیرې د دواړو موافقت او صلاح وه نو د رشته دارۍ فیصله پکار ده. یاد ساتل پکار دی چې په جبر نکاح په اسلام کې صحیح نه ده. که چیرته داسې نکاح وشي نو دا د اسلام خلاف کار دی او ډیر ستر نقصان به پیښ شي. او داسې هم نه ده پکار چې هلک بیچاره بیخي خبر نه دی او کوژدن د ده په ناخبرۍ کې د دې هلک په نامه شوي وي. دا د عقلمندۍ خبره نه ده، ځکه چې کله دوی واده وکړي او دواړه د ژوند ملګري شي امکان شته چې د دوی ژوند د ډیرو ستونزو او لانجو څخه ډک وي. بیا به الله مکړه د خفګان زندگی تیروي او تل به د لانجو سره لاس او ګریوان وي. البته که چیرته مور او پلار ته دا معلومات وي چې هلک د خپل نفس د شرارت او طبیعي ازادۍ په وجه زموږ د خوښې ځای پرېږدي نو دغه وخت کې باید مور او پلار د ځوان زوی ته نصیحت وکړي او د دې بدې پایلې دې ورته بیان کړي تر څو خپله راتلونکې زندګي په خپله روښانه کړي. دوستانو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې تاسو ته نورې همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.